بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود او يهوديان يد الله لاس د الله مغلولة بند کړي شوی دی، غلت ایدیهم بند کړي شوی دی لاسونه د دوی، ولعنوا او لعنت کړي شوی دی په دوی باندې بما قالو په سبب د وینا د دوی. بل یداه مبسوطتان بلکې دوانه لاس د الله فراخ دی، ينفقو خرج کوي کیف یشاء څنګه چې وغواړي، ولا یزیدن او خامخا زیاتوي کثیرا د ډیرو د پاره منهم د دوینا ما هغه کتاب انزل چې نازل کړی شوی دی الیک تا ته من ربک د طرفه د ربستانه، طغیانا سرکشی لرا و کفرا او کفر لرا. د الله کتاب د ډیرو د سرکشی او د کفر د زیاتېدو سبب وګرځېدو. والقینا او اچولې د مونږه بینهم په منځ د دوی کې العداوه دشمنی والبغضاء او کینا الی یوم القیامت تر ورځې د قیامت پورې. کلما هر کلا او قدو چې بل کړي دوی نارن اور للحرب د پاره د جنگ، اطفاها الله نو مړ کړي الله، ويسعون او کوشش کوي دوی فی الارض پزمکه کې فسادا د فساد، والله او الله رب العالمین لا يحب المفسدين نخو خوي فساد کوونکی. ولو ان اهل الكتاب او کچری اهل کتاب امنو ایمان راوړو، واتقوا او پرهیزګاری اختیار کړه تقوا اختیار کړه د الله نه ویریدل، لکفرنا نو خامخا معاف بکړو مونږه عنهم دوی ته سیئاتهم گناهونه د دوی، ولا ادخلناهم او خامخا داخل بکړو مونږه دوی جنات النعیم په باغونو د نعمتونو کې. ولو انهم او کچری دوی اقاموا التوراة قائم ساتلې وي تورات، والانجیل او انجیل، وما انزل الیهم او هغه څه چې نازل کړی شوی دوی ته من ربهم د طرفه د رب خپلنا، لاکلوا من فوقهم نو خامخا خوراک بکړو دوی من فوقهم د پاس خپلنا د اسمان د طرفنا، ومن تحت ارجلهم او لاندې د خپل خپلنا د ځمکې طرفنا، منهم د دوینا امتنی وډله مقتصده حق پرسته ده، وکثیر منهم او ډیر د دوینا ساء بد دي ما يعملون هغه کارونه چې کوي دوی.